ای پیغمبره د خپل لوړ مرتبه پروردګار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی، هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې، هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. ژر به قرآن په داسې توګه پر تا ولولو چې بیا به یې ته نه هېروي، پرته له هغه چې د الله خوښوي. هغه په ښکاره هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم، او مونږ به تا ته د آسان شریعت لار آماده کړو. نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډېر لوی اور ته به لاړ شي، بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي. بری ومونده هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ، بیا یې لمونځ وکړ. خو تاسې د دنیا ژوند خوښوئ په داسې حال کې چې آخرت ډېر غوره او باقي پاتې کېدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه، د ابراهیم او موسی په صحیفو کې.